یو ښځه چې خپل خاوند سره په مینه باندې واده شو، خو د واده نه څه موده پس خاوند په ډېر بې دردۍ سره مړ شو. د خاوند د مرګ نه پس ورسره سخر کوم داسې غلط کارونه وکړل. په دې ویډیو کې در سره دغه ټول معلومات او واقعیه شریکوم او دغه ښځې ویډیو در سره هم شریکوم. موږ سره تر اخره پاتې شئ. درنو دوستانو، دغه ښځه وایي چې کله زما واده شو نو د واده نه څه موده پس زما خاوند مړ شو، خو دغه ښځه وایي چې ما مې خپل خاوند سره ډېره زیاته مینه لرله او خاوند به مې هم زمانه دا غوښتنه کوله چې زمونږ یو اولاد وي او موږ ورسره مشغول یو او موږ به خپل اولاد ته ډېره زیاته مینه ورکوو لکه څنګه چې موږ په خپل منځ کې مینه کوو. هغه وایي چې وخت تېرېدو او څه موده پس بیا د دې ښځې خاوند چې په یو ټرافیک حادثه کې مړ شو، نو د هغې نه پس دا ښځه نوره هم ډېره زیاته پریشانه شوه، خو دا به بیا هم د خپل سخر په کور کې اوسېدله چې څه موده پس په دې ښځه باندې درد راغی او کله چې دا ډاکټر ته ورغله نو هلته معلومه شوه چې د دې ښځې په خېټه باندې ماشوم دی. خو دې ښځې هیڅ داسې څه غلط کار چا سره نه و کړی، بلکې دا وایي چې دا د هغه مینې برکت و چې زما خاوند به هر وخت ویل چې زمونږ یو ښکلی ماشوم یا بچی وي او موږ ورسره په مینه باندې وخت تېروو. نو دا ښځه وایي چې دا ټول هغه برکت و او کیدای شي چې د هغه ارمان پوره شوی وي، خو هغه په دې دنیا کې نه و. قدرمنو دوستانو، دا واقعه په سعودي عربستان کې شوی او کله چې دا ماشوم پیدا شوی نو د دې ماشوم په خوشحالۍ کې نیکه ډیره زیاته شتمني او مال حال د خدای په نوم ورکړی و. درنو دوستانو، موږ دا نه وایو چې دا واقعه به رښتیا وي یا به دروغ وي، خو د دې واقعې نه موږ دا یو درس اخیستلی شو چې واقعا دې ښځې خپل خاوند سره ډېره زیاته مینه لرله. د ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم. تاسو څه فکر کوئ چې دا واقعه به څومره حقیقت ولري؟ موږ سره خپل نظر خامخا شریک کړئ او له نورو تازه معلوماتو لپاره خان کلیک چینل هم سبسکرایب کړئ.